بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوي درسه. پرون مو د فایل برخه لوستې وه. په فایل کې دا منیو آیټمونه مو لوستي وو چې نیو وینډو اوپن دا برخه مو لوستې وی. ټایټل بار هم لوستی وو، سټټس بار، د نوټ پیډ خلاصېدا چې څرنګه خلاصېږي له کوم ځای پیدا کړو دا مو لوستې وه. بل نن به راسو ایډیټ برخې ته. دا ایډیټ به ووایو که وخت و دا نور برخه هم خلاصې کړو ځکه چې دا دومره دوه ورځې د لپاره کافي دي. صحیح ده؟ ښه را به شو ایډیټ ته. اول به تاسو ټایپینګ تاسو ته هم چې ټایپینګ ځکه ضرور ده چې یو څه شی باید چې ولیکئ، ځکه چې لیکل ضرور دی حتما کمپیوټر کې. This is my computer. دا یو جمله ده چې ما لیکلې. دلته لیکل سوي اول د انډو. انډو څه لپاره ده؟ انډو دې په خاطر ده چې تا یو کار کړی غواړې هغه کار بیرته شاته لاړ شي. یو څه شی دې کاپي کړي غواړې چې بیرته یې له کاپي هلته وباسې. یو څه شی دې پاک کړي دي غواړې چې بیرته یې راولې. دلته کمپیوټر ده. صحیح ده؟ دا دلته پاکوم. کمپیوټر پاک شو. صحیح ده؟ زه غواړم چې هغه کمپیوټر ماته بیرته راشي لکه ریکاوري چې کوم که نه. اوس دلته زه راځم څه شی دلته لیکلي انډو. چې انډو ووهي هماغه دلته شارټکټ یې څه شی ده؟ شارټکټ هماغه اسانه لاره ده، کنټرول زیډ. زه اوس راځم دا کمپیوټر به ډیلیټ کړم. کله چې کنټرول زیډ ووهئ بیرته خپله دلته وایي انډو. هم به خپل انډو زده کوئ هم به شارټکټ زده کوئ. کنټرول زیډ. بل دلته لیکلي کټ. کټ دې ته وایي چې ته یو د هر شي لپاره ده. یو فایل راواخلې، له یو خط راواخلې، له یوه ځای راواخلې بل ځای ته انتقال کړي. اول به تاسو دا ټول نشاني کوئ. نشاني خو مو زده ده. دا لیفټ کلیک به نیسئ، دا خو رایټ کلیک ده، دا لیفټ کلیک. لیفټ کلیک به نیسئ بیا به دا داسې انتخابوئ. صحیح ده؟ دلته به راسئ کټ. کټ دې ته وایي چې یو څه شی راواخلئ، مثلا دا بکس راواخلئ هلته کېږدئ، ته کټ وایي. اوس وګورئ دا کټ دا کوم ځای کېږدوئ. زه به انټر وهم. کله چې انټر وهئ هغه لاندې کته کته راځي. زه غواړم چې دلته پیسټ شي. کټ خو شو، خو کوم ځای به تاسو پیدا کړئ بیا به څه شی وهئ؟ پیسټ. کله چې پیسټ ووهئ بیا پیسټ کېږي. که لس ځلې غواړئ لس ځلې پیسټ کوي. څومره چې مو په کار وي نه د پیسټ وهئ. پیسټ وهئ همداسې پیسټ کېږي. د پیسټ شارټکټ څه شی ده؟ کنټرول وي. کنټرول وي وهئ همداسې پیسټ کېږي. اسانه لاره یې همدغه ده. بل د کاپي. کاپي دې ته وایي چې یو څه شی له یو ځای راواخلئ هماغلته پاتې خو بل کاپي هم ورڅخه وباسئ. اوس دا جمله ده. صحیح ده؟ دا جمله زه غواړم کاپي کړم. دا کاپي چیرې کاپي کړئ؟ دغه ځای کې کاپي کړم. اوس به څه شی وهئ؟ پیسټ. دا وګورئ دا جمله کاپي شوه خو دا هم خپل په حالت کې پاتې. لکه تاسو چې یو ورق کاپي کوئ هغه خپله ورق هم پاتې دا بله ورق له هغې نه مخکې جوړېږي. دا هم همداسې کاپي ده. ښه په انډو کټ کاپي پیسټ باندې پوه شوئ؟ د دې شارټکټونه هم زده کوئ، دا ډېر پکارېږي. بل د ډیلیټ. ډیلیټ یې دې په خاطر ده چې تاسو غواړئ یو څه شی پاک کړئ. اول به انتخاب کړئ، مثلا دا جمله ده. بیا به راشئ دلته ډیلیټ چې ووهئ دا پاکېږي. په کمپیوټر کې یو بټن هم د ډیلیټ په نامه ده، هغه باندې هم کېږي. یو بله بټن د بک سپیس په نامه هغه هم چې ووهئ هغه باندې پاکېږي. هغه خو مو لیدلي که راغله. ښه بل دلته لیکلي سرچ وت بینګ. ګوګل باندې خو پوهېږئ. بینګ چې ده بینګ هم د ګوګل غوندې ده. دا د مایکروسافټ شرکت مربوط کېږي. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې یو څه شی پیدا کړئ په انټرنیټ کې. مثلا د یو څه شي معنا دې نه ده. صحیح ده؟ مثلا ما د کمپیوټر په باره کې زه غواړم معلومات پیدا کړم. کمپیوټر به نشاني کوئ. انټرنیټ باید چې وصلئ تاسو کمپیوټر سره دغه سرچ وت بینګ فعاله کېږي. په دې چې کلیک وکړئ زه په انټرنیټ کې د کمپیوټر په اړه څه ډېر معلومات درته راوړم. صحیح شو؟ دې ته وایي سرچ وت بینګ. بل دلته لیکلي فایند. فایند موږ تاسو څه شي ته وایو؟ پیدا کېدو ته. په کمپیوټر کې هم همداسې یو څه شی که غواړئ چې پیدا کړئ فایند نه به استفاده کړئ. فایند ووهئ تاسو ته څه شی چې غواړئ پیدا کوئ. زه څه شی پیدا کړم دلته مای به پیدا کړم. صحیح ده؟ او به لیکم مای. دا خو اوس کم ټکس ده. تاسو فکر وکړئ چې په ورډ پروګرام کې یو کتاب وي مکمل 500 صفحې کتاب وي، ته په هغې کې یو څه شی غواړئ پیدا کړئ. نو دا فایند تاسو لپاره ډېر ښه ده. مثلا 500 صفحې کې مثلا قرآن کریم ده تاسو په هغې کې غواړئ سرچ وکړئ. صحیح ده؟ یاسین ولیکئ خپل یاسین شریف راولئ. دلته خو ما کم درته لیکلي په دې خاطر چې هماغه تمرین وظیفه نیسي. دا شاید چې ثبت کړي دي پکې او دا د روان دي ثبتي.
او څه شی ټکس شي هماغه پیدا کېږي. اوس وګوره دلته ما لیکل ډېر خط مې لیکلی که نه، ما دلته ولیکو چې مای راته پیدا کړه. فایند چې ووهئ دلته مای راته پیدا کړه. زه به بیا فایند وهم، دا ده بیا فایند همداسې ټول مای چې دي ټول پیدا کېږي. ښه بل دا ده چې دلته لیکلي اپ اینډ ډاون. ډاون دې ته وایي چې لاندې طرف ته سرچ وکړه. اپ څه ته وایي یعنې پورته طرف ته. اوس وګورئ چې اپ انتخاب کړئ دا بېرته پورته خوا ته ځي. وګورئ بېرته پورته خوا ته. که ډاون انتخاب کړئ راځي لاندې خوا ته. ښه دلته لیکلي ورډ ډرافټ. ورډ ډرافټ دې ته وایي کله چې ختم شو بېرته له سره یې شروع کړه. اوس وګورئ ختمېږي بېرته له سره شروع کېږي که نه. هغه یې دې په خاطر کېږي چې په ورډ ډرافټ فعاله ده. که دا غیر فعاله کوي بیا چې ختم شي بیا بېرته شروع ته نه ځي. اوس وګورئ ختم شو نور دې ختم شو خلاص. که غواړئ چې بېرته شروع ته ولاړ شي بیا به ورډ ډرافټ فعاله کوي. بل تاسو پوهېږئ چې په انګلیسي کې دوه رقم حروف دي، یو کوچني حروف دي او یو لوی حروف دي. ځکه دلته ولیکم چې مای. اوس مای په کومو حروفو ده؟ په غټو حروفو ده. که زه درته وایم چې فایند اوس پیدا کولی شي راته. اوس ختم ده ورډ ډرافټ فعاله کړم یو دي چې بېرته اول ته ولاړ شي. صحیح ده. لا به اپ فعاله کوي چې بېرته جګ شي، دا به ده. اوس مای راته پیدا کړو او بیا یې پیدا کړو بیا. ښه که دا مچ کیس فعاله کوي دا دې ته وایي چې کوچني او لوی حروف ترمنځ فرق وکړه. کله چې دا فعاله کوي بیا دا مای نه درته پیدا کوي، ځکه چې دا مای په کوچني حروفو ده او دا په لویو. اوس یې نه شي پیدا کولی. اوس درته وایي داسې مای چې ته غواړې داسې نه شي، ځکه چې دغه مچ کیس فعاله ده. که دا غیر فعاله کوي بیا حروف ته ګوري نه پیدا کوي درته. دا چې وګورئ اوس پیدا کولی شي. کله چې دا فعاله کوي بیا زور یې نه رسېږي. اوس وګورئ که فایند باندې پوه شوئ. شارټکټ یې څه شی ده؟ شارټکټ یې کنټرول اف. فایند نیکسټ څه ته وایي؟ فایند نیکسټ همغه کله چې سرچ هم کوو که نه دویم بیا هم هغه نیکسټ وایو، هغه ته فایند نیکسټ وایي. فایند پریویس هغه ته ویلو کله چې به هغه اپ فعاله کوو بېرته چې شاته ځو هغه ته فایند پریویس. بل ریپلیس څه ته وایي؟ بدلېدو ته وایي. یو ځای ده مثلا له یو ځای غواړئ تاسو بل ځای کې بدلئ. دا به ریپلیس ووهو. عاجز تا فهم ده؟ پوهېږي خو په دا خبره. خیر بیا تکراروئ انشاءالله زه یم تاسو. ښه غواړو څه شی پیدا کړو. یو څه شی چې غواړو ته تبدیلوي اول یې باید پیدا کړي. زه غواړم چې مای پیدا کړم. دلته وګورئ مای راته پیدا کړو. دا ده بیا یې پیدا کړو بیا یې پیدا کړو بیا دا مای ده. صحیح ده. زه غواړم دا تبدیل کړم د یو سره. دلته ما لیکلي this is my computer. زه غواړم چې دا تبدیل کړم this is your computer سره. دلته لاندې به ورته ولیکئ څه شی سره تبدیلوئ. بیا به څه شی ووهئ فایند مه وهئ ریپلیس ووهئ. دلته ریپلیس لیکلي. ریپلیس چې ووهئ دلته اوس څه شی راغلو؟ your computer. خو دلته بیا مای پاتې ده. بیا ریپلیس ووهئ بیا دلته مای پاتې ده. که ټول غواړئ چې یو ځای خلاص کړئ بیا به دلته راشئ ریپلیس آل. اوس وګورئ څومره چې مای کمپیوټر او your computer. صحیح شو. دلته وایي ریپلیس. بل دلته لیکلي ګوټو. ګوټو موږ څه شي لپاره استفاده کوو؟ موږ تاسې مثلا یو چا ته وایي چې ولاړ شه دلته که نه، مثلا دې کوڅې ته ولاړ شه د کور ته ولاړ شه. ورته وایي چې مثال شلم کور ته ولاړ شه. دلته هم همداسې ده. زه به یارې دا برخه فعاله کړم. ښه دلته به زه ګوټو کلیک کړم. ګوټو کې څه شی کېږي؟ تاسو غواړئ چې له یو لاین نه بل لاین ته ولاړ شئ. دلته به شماره ورکوي. زه ورته ولیکم 4. دا به کوم ځای ته ولاړ شئ؟ 4م لاین ته. اوس وګورئ دا 4م لاین ته. دلته بیا راشئ ګوټو یو ولیکئ اول لاین ته ځئ. اوس وګورئ دغه ورډرافټ چې فعاله وي بیا دا نه کار نه کوي. ورډرافټ وایو چې څه شي لپاره ده. او دغه برخه چې غیر فعاله کوي ورډرافټ بیا هغه فعاله کوي. ښه ګوټو باندې پوه شوئ. ګوټو مې دې په خاطر ضرور ده مثلا تاسو یو څه شی ډېر زیات لیکلي تاسو په یاد کېده چې په شلم خط کې دا خبره وه هماغه چې شلل ورته ولیکئ مستقیم تاسو شلم خط کوئ.
بل سلیکټ حال دی ته وایي چې یو څه شی تاسو هغه ورته انتخاب کړئ مکمل. یو طریقه دا ده چې لږ لږ انتخابوئ، دغه لیفټ کلیک به نیسئ، دا لیفټ کلیک بیا به ماوس حرکت ورکوئ هماغومره انتخابېږي ورته. بله طریقه یې دا ده چې دلته راشئ سلیکټ آل ووهئ، دا مکمل انتخابېږي. دا ولې موږ سلیکټ آل کړو؟ سلیکټ آل دې ته وایي چې ټول انتخاب شي. اوس څه شی چې کوئ په دې ټولو به عملي کېږي. که غواړئ چې د خط اندازه غټه کړئ غټېږي، که غواړئ چې پاکې کړئ پاکېږي. اوس دلته زه راځم ډیلیټ وهم، صحیح ده؟ ډیلیټ چې ووهئ څه شی کېږي؟ دا ټول پاک شي. ښه بېرته یې څرنګه پیدا کړم؟ کنټرول زیډ چې ووهئ بېرته ټول پیدا کېږي. صحیح شو؟ دا د سلیکټ آل وظیفه وه. هر کار چې کوئ په دې ټولو باندې عملي کېږي. ښه بل دلته لیکلي ټایم اینډ ډیټ. په ټایم اینډ ډیټ کې څه شی کېږي؟ د اوسنی تاریخ وخت چې ده دا اتومات خپله کاپي کېږي. ښه زما کمپیوټر کې څو بجې دي؟ او تاریخ هم د جنوري 15 صحیح ده؟ چې دا کلیک کړئ هغه خپله راځي. هماغه تاریخ چې څه شی ده هغه راځي. ښه دلته ده فارمت. وردرپ ته چې ته وایي، وردرپ دې ته وایي چې خط راټول کړه. اوس وګورئ زه دلته څه شی لیکم، صحیح ده؟ دلته به څه شی ولیکم؟ دا خط وینئ چې داسې روان ده، دا به تر څو پورې روان وي تر څو چې لیکئ همداسې روان ده. که غواړئ چې د دې مخه ونیول سي بیا به څه شی فالو کوئ؟ وردرپ، یعنې له دې ځای څخه به تېرېږي نه. صحیح ده؟ دا د وردرپ وظیفه شوه. بل فونټ څه ته وایي؟ فونټ دې ته وایي چې دا خط چې موږ لیکلی د دې اندازه سټایل ټول له فونټه برابرېږي. دا به زه ټول مکمل انتخاب کړم، را به شو فونټ. په فونټ کې دلته خپله فونټونه دي، صحیح ده؟ دلته پریویو ده، دا برخې ته پریویو وایي. دلته تاسو ته معلوموي چې دا خط څرنګه حالت کې راځي. لکه موږ فارسي کې چې خط لیکو یو مشقي خط یو شکسته ورته وایي، نستعلیق ورته وایي. په انګلیش کې هم همداسې شکلونه ډېر زیات دي. اوس وګورئ دغسې ده، داسې غواړئ هر رقم چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ. دا صحیح ده، دا انتخابوم. او دلته څه شی وایي؟ بولټي یعنې لږ ډبلې. دا چې دا ایټالیک ورته وایي، اوبلیک ورته وایي. په دې کې لږ کږېږي داسې. وګورئ داسې ده او داسې لږ کږي. مثلا داسې دلته څه شی ده؟ دلته سایز اندازه یې ده. مثلا 10 پکسله وي، 14 پکسله وي، څومره چې انتخابوئ هماغومره انتخابوي. دا 28 انتخاب کړم. او دلته څه شی دي؟ دا خط چې تاسو لیکئ وایي دا انګلیسي ده، عربي ده، څه شی دي؟ هغه به له دې ځای انتخابوم. دا د ټولو سره نشته، بعضو سره شته بعضو سره نشته. زه مثلا دا بدل کړم، اوس بیا همداسې ده. دلته به دا انتخاب کړو. اوس وګورئ وایي ترکي لیکئ، بالتیکي لیکئ، اروپایي ده، هر شی چې دي هماغه انتخاب کړئ. ښه زه به دا اوکې کړم. تاسو وګورئ خط چې هماغسې انتخاب کړی هماغسې انتخاب شي. دې ته وایي فونټ. صحیح شو؟ ښه بل به راشو ویو ته. په ویو کې ویو له نومه معلومیږي چې معلومېدل ته وایي. په دې کې تاسو ته وایي چې زوم ان. زوم ان څه ته وایي؟ یعنې دا خط چې موږ لیکلی غواړو چې موږ ته نور هم رانږدې شي. صحیح ده؟ که بیا زوم ان وهئ نور هم نږدې کوي درته. څومره چې زوم ان وهئ دا تاسو ته نور هم نږدې کېږي. که زوم آوټ وهئ بیا څه شی کېږي؟ بېرته لرې کېږي. زه به بیا راشم دلته زوم ان. دلته لیکلي ریسټور ډیفالټ زوم. په دې کې څه شی کېږي؟ هغه خپل عادي حالت یې بېرته دلته راځي. هغه اول کې څومره وو هماغسې کېږي. دا چې ووهئ داسې کېږي. د دې شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول او جمع علامه. کله چې کنټرول او جمع ووهئ ډېرېږي، او کله چې منفي سره ووهئ داسې کېږي. کنټرول جمع او منفي دا شارټکټونه زده کړئ، دا ښه اسانه لاره ده. ښه بل دلته لیکلي سټیټس بار. سټیټس بار کوم برخې ته ویلو؟ دغه لاندې برخې ته سټیټس بار ویلو. په دې کې هماغه صفحې په باره کې تاسو ته ټول مکمل معلومات درکوي. ښه را به شو دلته سټیټس بار. سټیټس بار به غیر فعاله کړو، دغه معلومات برخه ورسره کړو. که غواړئ چې فعاله شي بېرته راشئ دلته راسئ سټیټس بار باندې کلیک. اوس وګورئ هغه برخه ورته
کابل دلته لیکلي هیلپ څه ته وایي؟ کومک ته وایي. تاسو غواړئ چې بعضې کومک ته ضرورت لري بیا د هیلپ څخه راځي. کابل دلته لیکلي ویو هیلپ. په ویو هیلپ کې په انټرنیټ کې تاسو ته د نوټ پیډ مبارک ټول معلومات راځي چې مثلا فایل څه ته وایي، هوم څه ته وایي، سټډیز بار څه ته وایي. دا مکمل دلته شته په انټرنیټ کې. کله چې دې کلیک وکړئ په انټرنیټ کې هغه معلومات درته مثلا انټرنیټ شته خو اوس موبایل مې چارج نشته. خیر بیا به پرنټ کې به زه بیا دا انټرنیټ راولم. سینډ فیډبیک. سینډ فیډبیک څه ته وایي؟ فیډبیک معنا پوهېږئ؟ فیډبیک څه ته وایي؟ فیډبیک یو اسناد چې چاته ورکوي هغه بعضې خرابۍ غلطۍ چې کړي دلته به فیډبیک. او دلته هم همداسې ده. دغه پروګرام ته استفاده کړو، نوټ پیډ لیکل زده کړو. یو څه شی د خوا کړاست مثلا ته مایکروسافټ ته وایي دا شرکت چې دا شیان جوړوي د مایکروسافټ نومېږي. ته ورته وایي چې دغه کټ چې دا ښه نه ده که داسې یو بل شی پیشنهاد ورته کوئ تاسې بیا به هغه دلته راځئ تاسو سینډ فیډبیک. دلته تاسو ایمیل راځي، یو ځای راځي لکه فیسبوک چې کامنټ لیکئ، هماغلته به خپل نظر ورته ولیکئ، سینډ به ووهئ هغه سینډ کېږي. په دې کې خو عادي ده. په ورډ پروګرام کې بیا ښه فیډبیک لري. زه به یې ورډ پروګرام راولم. ورډ دلته فیډبیک ته وګورئ، دلته لیکلي فیډبیک صحیح ده. دلته فیډبیک لیکلي تاسو مثلا دا پروګرام څخه خوشحاله یاست که خفه. که خوشحاله یې بیا به دلته راسئ، خپل نظر به درته ولیکئ. مثلا د پروګرام مارکس هم پکې راسي، بیا به سبمیټ ووهئ، مستقیم لیکل کېږي مایکروسافټ. هغوی بیا بېرته تا ته په ایمیل کې ځواب رالیږي چې مثال صحیح ده، مننه، دا کار به موږ وکړو. که تاسو نظر ته ګوري، هر کوم چې نظر هم ورکړی د هغه مطابق تاسو ته ورکړل کېږي. دا بېرته تا ته رالیږي که دا عمومي داسې کېږي؟ نه تا ته که تا نظر یې خوښ سو هماغه تغییر پکې راولي. اوس په نوټ پیډ کې موږ ولیدو چې عکس نه راځي که نه. بیا ته مثال دلته په فیډبیک کې ورته ولیکه، ورته یې نور ښه ده که دلته عکس هم اضافه شي، بیا هغوی تا ته خپل نتیجه وایي. بل دلته اباوټ ده. اباوټ کې څه شی دی؟ د نوټ پیډ مبارک معلومات دي چې دا څه وخت جوړ شوی دی. اوس دلته وګورئ اول وار چې نوټ پیډ جوړ شوی په 2004 کال کې جوړ شوی، او اوس چې دا په وینډوز 10 کې استفاده کېږي، او شرکت چې مایکروسافټ نومېږي، او دا لیسانس یې د ما په نوم باندې سم داسې نومېږي. صحیح شو؟ اوس دغه نوټ پیډ پروګرام و چې دا مکمل ختم شو. په دې کې به تاسو د دوشنبې په ورځ د امتحان وي. سبا به کمپیوټرونه راوړئ، څوک چې کمپیوټر لري دلته به کښېنئ، یو بل ته دا نوټ پیډ هم چې له اوله ویلې تر اخره به ټول تکراروئ یو بل ته. بیا به یې دوشنبې په ورځ زه هم دلته تاسو سره کښېنم، هر نفر به راځي دلته به دا تشریح کوي خپل. زه به سوال ځینې کوم، هغه به تشریح کوي. که څوک ناکامه سو هغه به بیا ویډیوګانې خو شته، هغه به ګوري بیا به کله چې بیا امتحان کامیاب سو بیا به بل پروګرام ته راځي، که نه و همداسې ویډیوګانې به ګوري تر څو چې کامیاب شي. صحیح ده؟ اوس دغه یو پروګرام والا په 2 ورځو کې ختم شي. صحیح ده؟ په دې کې تاسو ډېر څه زده کولی شئ. مثلا شارټکټونه دي، منیوګانې دي، د فونټ و هیلپ و سټیټس بار ده، د دې خلاصېده. کله چې دا زده کړئ یو بل پروګرام دی پینټ په نوم، هغه هم 2 ورځې نیسي. بیا ورډ پیډ د هغه هم 2 ورځو کې خلاصېږي. بیا چې کله اصلي پروګرامو ته ورسېږو هغه پروګرام هر پروګرام 20 ورځې 25 یو میاشت کې وخت نیسي. بیا به تاسو هغه په اسانه بیا زده کولی شئ. انډو یعنې یو کار دی چې کړی غواړي چې بېرته شاته لاړ. مثلا که ډیلیټ کړی دی که څه شی دی پاک کړی غواړي چې بېرته یې راولې، یو څه شی دی کاپي کړي بېرته یې خپل عادي حالت ته راولې. دې پروګرامو ګټه څه شی ده؟ اوس وګورئ موږ په 2 ورځو کې زده کوو. که تاسې نور پروګرامو ته ولاړ شئ، مثلا اکسل ده، اکسس ده، په هغو کې هم دا برخې بیا شته. دا وګورئ چې اکسل ته هم راسئ، په اکسل کې هم همدا شته. وګورئ نیو، اوپن، انفو، سیف، بیا به له دې برخو موږ تاسو تېرېږي. دا به تیار تاسو ځئ، بیا څه شی چې د اصلي هدف د پرې باندې بیا صحیح شم دومره. سبا به انشاءالله یو پروګرام د پینټ په هغه باندې وکړم. زه به دا ویډیو سټاپ کړم.